په یخه کنګله سطحه د مشتري د سپوږمۍ چې هره د کسر کرښه یې د بیا جوړېدو کیسې په دې ژوره خاموشۍ د کائناتو کې له ځانه سره لري. یو نڅېدونکی آسماني جسم د یخ د کنګلونو چې د فضا په دې ژورو کې نڅېږي او رازونه چې فکرونه راپاروي او عجیب و غریب فکرونه او سوچونه د خپل موجودیت په دې کائناتو کې خپروي. یوروپا یوروپا یا دوهم مشتري یو تر ټولو وړه د ګلیلین سپوږمیو چې د مشتري سیارې څخه مدار وهي. او د مشتري د 95 سپوږمیو څخه تر ټولو نږدې سپوږمۍ مشتري سیارې ته چې شپږمه لویه سپوږمۍ د شمسي نظام ده، نوموړې سپوږمۍ زموږ له سپوږمۍ څخه یو څه اندازه وړه ده. یوروپا سپوږمۍ د سیلیکیټ تیږې څخه جوړه ده چې د اوبو یخ کنګلونه لري او امکان تر حده اوسپنیزې نکلي کرې لرونکې ده چې اتموسفیر یې د اکسیجن څخه جوړ ده. د یوروپا سپوږمۍ په 1980 کال په لومړیو کې او بیا د 2022 سپتمبر په میاشت کې د جینو په نوم فضایي بیړۍ په واسطه چې له نوموړې سپوږمۍ څخه یې 320 کیلومتره پورته پرواز کاوه له نږدې نه وڅېړله. دا چې نوموړې سپوږمۍ په دې شمسي نظام کې تر ټولو هواره سطحه لري، نو داسې انګیرل کیږي چې نوموړې سطحې څخه لاندې د اوبو بحرونه شتون لري او همداراز د هبل فضایي ټلسکوپ په واسطه د نوموړې سپوږمۍ پر سطحه د اوبو بړاس یا تبخیر کشف شوی ده او نوموړی بړاس د نوموړې سپوږمۍ پر سطحه شاید د چینو د شتون له وجې وي. یوروپا د مشتري څخه په 3.5 ورځو کې چې د مشتري څخه 6,09,900 کیلومتره واټن لري، همیشه د یو مخ په ښودلو سره له نوموړې سیارې څخه مدار وهي. نوموړې سپوږمۍ د لوړو او ژورو لرونکې نه ده، مګر د استوا په کرښه کې د قوي او نیغو یخو کنګلونو لرونکې ده چې لوړوالی یې 15 مترو پورې رسیږي. د یوروپا لاندنۍ طبقه د اوبو لرونکې ده او وجه یې د ټیډل فلیکسینګ یا کروي گردش په اساس ده چې د سطحې درجه -180 سانتیګریډ د استوا د کرښې او په قطبینو کې -220 سانتیګریډ ته رسیږي. د سطحې د یخ کنګلونو حجم د 25 کیلومتر څخه تر 10 کیلومترو پورې او شاید په بعضې ساحو کې تر 15 مترو هم کم وي او ورسره په بعضو ساحو کې د وړو جهیلونو لرونکې ده، کوم چې
ګرم اوبو سطحې ته لاره پیدا کړې ده. او د یخ کنګلونو لاندې د اوبو اندازه تر کورې پورې چې د 80 کیلومترو څخه تر 180 کیلومترو پورې حجم لري شتون لري او منځ طبقه یې د نکل او اوسپنې څخه جوړه شوې ده. نوموړې سپوږمۍ جاذبې کشش د ځمکې څخه کم ده، یعنی که چیرې یو جسم د ځمکې پر مخ 100 کیلوګرامه وزن ولري نو د اروپا پر سطحه به 14.4 کیلوګرامه وزن ولري. په 2012 کې د هبل فضایي بیړۍ د اروپا یو انځور واخیست چې د شمال قطب څخه یې د اوبو تبخیر پورته کېده او داسې انګیرل کېده چې نوموړی تبخیر شاید د 200 کیلومترو څخه زیات وي، مګر نویو څېړنو په اساس ویل کېږي چې نوموړی بخار شاید د دې څخه ډېر کم وي. ساینسپوهان وایي چې نوموړي بخارات زماني دي او هغه هم هغه وخت کې کله چې اروپا سپوږمۍ د مشتري څخه په لرې واټن کې وي. مګر بیا ځلې د ګالیلیو فضایي بیړۍ په واسطه نوي شواهد ترلاسه شول چې د اروپا څخه په 203 کیلومتري فاصله کې تیرېدله، ښودلې چې نوموړې بیړۍ شاید د اوبو بخار کې تیره شوې وي. نوموړې سپوږمۍ پر سطحه سور بخنې کرښې په دې معنا دي چې اروپا شاید د مالګې له لحاظه ډېره غني وي، لکه مګنیزیم سلفیټ او یا هم سلفوریک اسید تبخیر له وجې. د اروپا اتموسفیر د اکسیجن او بخار لرونکی ده، کوم چې له نوموړې سپوږمۍ څخه په اسانۍ سره خارجيږي او هغه هم په دې اساس چې د اتموسفیر طبقه 190 کیلومتره ده. دا چې نوموړې سپوږمۍ تر یو څه حده ځمکې ته ورته خصوصیات لري، نو شاید ژوند کول پکې امکان ولري، ځکه چیرته چې اوبه وي نو هلته د ژوند شتون یا ژوند کولو امکان شته. او ساینسپوهان د کلیپر په نوم فضایي بیړۍ چې په 2024 اکتوبر میاشت کې به یې اروپا ته ولېږدوي ترڅو د اروپا اقلیم له نږدې څخه د ژوند کولو لپاره وڅېړي.